السلام علیکم نیوالو څنګه یې خیر راغلي یو مونږه دا کوم ځای دی ملګري دې ته دوبندو وایي جي ها دوبندو ورته وایي او جي غلاما سر راځي دغه مخامخ رونه چې دغه راواله دا کرماړ دی یوسف خان دا کرماړ دی سر له پاسه یوسف خان کاکا زمونږه نه جي رښتیا دی دې په تاریخ کې راځي کوم مونږ هو ما خپل پر فیسبوک باندې اشاره کړې او دې زموږ د ټیم کې یې ده او به خو باقاعده چې نو ډېر ویډیو جوړ دا ما دې ولک نه تاسو کو حاجی احمد شاه بابا چې راغلی هندستان ته نو حافظ مرغزی چې هغه تاریخ لیکلی دی نو مې دغه خبرونو کې تو ګوره کې دې چرته خبري هغه نه چې کې دې مخې لره راغلی خو دې پیژنم نو ما ورته مې 300 کاله په خو یو زم وایم کنه دې چې کې دې مخې لره راغلی خو دې پیژنم نه نو دا چې څوک دی چې یوسف خان پته ده ورته چې او دې وو نو یاره جی دا خو د مشرانو راوخت را خبره را بس اورېدلی شو پښتونخوا چې ده نو دا په جهان یو ښایسته پټه ده که هغه افغانستان دی که هغه په پاکستان کې دننه د پښتنو سیمه ده نو د ښایست یو داسې شهزادګۍ ده پښتونخوا چې د هر طرف نه ورته ګورې تش ښایستونه دي ونې دي غرونه دي اوبه دي واورې دي په ګرمۍ کې هم د واورو ډکې علاقې زموږ په وطن کې شته او دا باغونه دي دا د کړمار غر دی دا تماکوان دي او دا رنګارنګ فصلونه دغه د شفتالو باغ دی دې خوا د مچي او د رستم غرونه دي دې خوا د بونیر غرونه دي نو پښتونخوا په ښایست باندې په ټول جهان کې لکه ما سویزرلینډ هم کتلی دی سوات مې هم کتلی دی هونزا ویلي مې هم کتلی ده او دا ټول علاقې ما کتلی دي خو دا موږ نن صوابۍ کې ولاړ یو او چې زه ورته ګورم نو نه دا ښایستونه په سویزرلینډ کې شته نه دا په امریکا کې شته نه په برطانیه کې شته خو هلته څه شته او دلته څه نشته هغه امن دی هغه زمونږ اخلاص دی هغه زمونږ ایمانداري ده په هغه قومونو کې امن دی ایمانداری ده پکې اخلاص ته پکې مهنت ته پکې او بنیتی پکې نشته او په دې بنیاد باندې زمونږ زلمی خپل زلمی تکړه زلمی دا خپل ګل وطن پریدي او هغه وطنونو ته ځي هغه مخ په وړاندې ځي او زما د وطن نه علاقه غیر جوړیږي نو که مونږ خپل معاشرې جوړې کړې خپل ادارې هم سمې کړې قومي خدمتونو ته هم ترجیح ورکړه او په صحیح لار باندې روان شو نو زمونږ په دې خوره باندې هیڅ کمی نشته چې دا هم په دې دنیا د جنت نظاره خلکو ته وړاندې کړي او پردي خلک ورته راشي دلته انویسټمنټ وکړي دلته سبقونه وښیي دلته سبقونه ووایي او د دنیا کریم دې وطن ته راجمع شي او دا وطن هم د ترقي یافته وطنونو په شان ښایسته او تکړه وطن شي ډېره مننه